د فلم په شروعات کې موږ یو سړی ګورو چې هغه لغړوي او کپړې نوي اچولي او هغه ډېر زیات زخمی وي او ډېر زیاته وینه هم پې پرته وي او داسې معلومیږي چې هغه چا والي دی او زخمی کړی دی. بیا موږ هلته په ګاډۍ کې یو سړی ګورو چې راشي. په هغه ګاډۍ کې یو سړی ناست وي چې هغې یو ماسک اچولی وي او هغې په لاس کې سنایپر هم وي او په هغې باندې یو ډز وکړي او دغه سړی لاندې به ځمکه باندې لاړه شي. دا سړی بیا له خپل ګاډۍ نه راکوز شي او دې سړي ته نږدې راشي. سړي په لاس کې یو غټه چاړه وي، دې سړي نه لاسونه کټ کړي او دا لاسونه هلته کې پرېږدي. دا سړی خپل ګاډۍ پورې وتړي او هلته نه یې ځان سره ویسي. بل سین کې موږ یو جینۍ ګورو چې د هغې نوم الیسن وي. هغه یو دوکان ته راغلی وي او ځان ته کپړې خوښوي، ولې چې یو څو ورځې پس له هغې واده وي. خو کله چې دا دغه ډرس واچي او شیشې ته نږدې راځي، دلته کې یو څوک راشي او هغې ماکس اچولی وي او دغه جینۍ ویروي. دا سړی بل څوک نه بلکې د دې خاوند وي او هغه یو مشهور یوټیوبر وي. هغه په خپل چینل باندې دغه شانتې له مسخرو ویډیوګانې اچوي او د هرې نوي ویډیو کې خپله ښځه یاروي، مختلف بحثونه اچوي او ځان د خپل اولیا هم بدلوي او د دې ښځه ډېره زیاته یېرېږي او دغه وجه ده چې دا اکثر ډېر نه ډېره زیاته تنګه هم وي. دې بیا یو نوي کور ته راځي او دلته کې د یو ملګری وي چې د هغې نوم ډیوډ وي. د دې سړي انداز نه داسې معلومیږي چې دا یو غټ اکټر دی او دې ته ویډیوګانې جوړول ډېر خوند ورکوي. دې نه پس دا درې واړه یو ځای کیني او روټۍ خوري او بیا دې یو ځای پالټي هم کوي. دوی یو ځای شراب هم څښي او کله چې پارټي ختمه شي ډیوډ دې ته خپل د مسخرو ډانس هم ښایي او بیا دوی ته له مشروم والا چای هم ورکوي، کوم کې چې لږ غوندکې نشه وي. دغه چای دوی ته ډېرې ښه ولګي، خو کله چې دوی چای وڅښي دا دواړه هلته کې نشه شي او دوی دواړه لیونیانو په شانتې هلته کې ډانس هم شروع کړي. لږ ساعت پس الیسن چې کله وګوري چې دې خاوند غیب دی، نو هغه دې پسې دې کور کې ګرځېږي. الیسن یو کمرې ته راځي، دا هلته کې یو بوت ګوري چې ناست وي، خو کله چې دغه بلا دا جنۍ وګوري هغه دې نه پټه شي. الیسن چې کله دغه بلا وګوري هغه فکر کوي چې دا زما خاوند دی او دا یو ځل بیا ما سره مسخرې کوي، ځکه چې دا دې بلا ته وایي چې زه خو اوس بیخي هم نه یېرېږم او ته ځان نه اوس سړی جوړ کړه او مخکې راشه. خو اچانک یو دم چاته نه دې خاوند راشي، په کوم باندې چې الیسن ډېره زیاته ویېرېږي. د دې خاوند یې تپوس کړي چې دا چا سره خبرې کوي. هغه اشاره وکړي هغه ټیبل ته، کوم ځای سره چې هغه بله ناسته وه. دا چې کله هلته کې اشاره وکړي هغه بل هلته نغې به وي. الیسن دا سوچ کوي چې موږ ډېر زیات شراب وڅښلو او دا زما فکر او وهم و. لږ ساعت پس چې دا کله تشناب ته لاړ شي، دا هلته کې خپل ځان ګوري چې په ټاپ کې دا اوده وي. دا چې کله دا وګوري دا ډېر زیات حیرانه شي، خو اچانکه هغه ښځې نه بیا یوه بلا جوړه شي او هغه ډېره زیاته خطرناکه وي. د هغې جسم ټول سوځېدلی وي. د دې حالت ډېر زیات خراب شي او دا ویېرېږي او دا بهر ته رامنډه کړي. خو کله چې یو ځل بیا دا واپس دې تشناب ته راشي، هغه ټپ کې هېڅ څوک هم نه وي. دا چې کله کوټې ته راشي او خپل خاوند راپاڅوي، نو هلته کې څوک هم نه وي. او کله چې لاندې چت ته راشي، دا هلته کې څه عجیبه غوندې کې شکل یې وګوري، په کوم باندې چې دا نور هم ویېرېږي. خو یو ځل بیا هغه بوت دلته کې راشي او هغه الیسا اوچته کړي او په هوا کې لاندې تاخانې ته یې کوزوي. خو لږ ساعت پس الیسا خاوند هلته کې په بیډ باندې پروت وي. خو وختي چې کله الیسا راغلي وه هغه په بیډ باندې نه و او اوس دا راجګ شي او دا خپله ښځه په دغه کور کې ګرځېږي او ګوري. خو کله چې دا بهر د کوره وګوري، الیسا هلته کې ولاړه وي او هغه ډېره زیاته ګوم او سومه وي او هغه دومره ګوم سومه وي چې هغه بربنډه او لغړه بهر ولاړه وي. د دې خاوند راځي او خپل ځان نه څادر اخلي او په دې باندې اچوي او یو ځل بیا یې کور ته دننه راولي. هغه ډېره زیاته یېرېدلې وي او هغه مسلسل جاړي. د دې خاوند لاندې ګرځي او دغه بجلي بهالوي. خو دې ته پته ولګي چې په دغه کور کې خو بجلي بنده ده او نشته. هغه ډیوډ ته چغې وهي او هغه پسې اوس ګرځېږي. خو کله چې هغه دې ته راپیدا نه شي، دا یو ځل بیا خپله دغه بجلۍ خواته راشي او کوشش کوي چې دغه بجلي دا بحاله کړي او ولګوي. خو دا ناکامه شي او دغه بجلي جوړه نه کړي. دا یو ځل بیا الیسا ته راځي او هغه ډېره زیاته یېرېدلې وي. الیسا د خپل خاوند نه تپوس کوي چې موږ کله دغه کور ته راغلي وو، د کې څومره ټایم وشو. د دې خاوند ورته وایي چې صرف 12 ګنټې وشوې چې موږ راغلي یو. الیسا هغه ګلونو ته اشاره وکړي او ورته وایي چې په دومره کم ټایم کې دغه ګلونه څنګه مړاوي شو. الیسا خاوند چې کله دا ګلونه وګوري هغه هم ډېر زیات حیرانه شي او بیا دې دواړه کوشش کوي چې خپل موبایلونه راپیدا کړي او په هغې کې دغه وخت چیک کړي چې څومره ټایم شوی دی. الیسا خاوند هلته کې لټون کوي او دا یو ریډیو راواخلي او دا آن کړي، په کومه چې دوی ته پته ولګي چې دلته کې دیومانې او 8 ګنټې نه بلکې 4 ورځې تېرې شوي دي. او د دې مطلب دا دی چې دوی 4 ورځې پس په دغه کور کې راپاڅېدلي دي او دوی نشه وو، ځکه خو دغه ګلونه هم مړه شوي دي. الیسا به ژاړي چې خپل خاوند ته وایي چې زه کور ته تلل غواړم. د دې خاوند ته وایي لږ صبر وکړه، موږ خپل موبایلونه راپیدا کړو چې هغه په ټلیفون وکړو چې دوی موږ پسې راشي او زموږ مدد وکړي. بیا الیسا یو ځای کې ولاړ وي، دا هلته کې مکه بلا وګوري چې کومه دې پسې رامنډه کړي او خواته ورته راشي او دا الیسا ونیسي او په چغو چغو ته څه خبرې کوي، په کوم باندې چې الیسا ډېره زیاته ویېرېږي او دا ډېرې زیاتې تېزې چغې وهي. خو په کیمره کې موږ ګورو چې دلته کې څوک هم نه وي او دا یوازې ولاړه وي. خو په کیمره کې دې ته هغه بلا نه ښکارېږي. د دې خاوند بیا په منډه راځي
او دې ته وایي چې غلی شه ته ولې چغې او نارې وهي. الیسا د دغه کور نه بهر ته راوځي او کور ته روانه شي، خو کله چې دی بهر وځي نور هم پریشانه شي. دلته کې د دوی ګاډۍ غیب وي او هلته کې نه وي ولاړ. خو الیسا نه غواړي چې واپس دغه کور ته ننوځي، د لپاره دې دواړه پیدل مزل چالو کړي. خو دلته کې موږ ګورو چې په سنایپر کې دوی ته څوک ګوري، دا بل څوک نه بلکې هغه سړی و کوم چې موږ په فلم په شروعات کې کتلی و. دی یو ځل بیا هغه کور ته راځي او د دې خاوند یو تبرګۍ په لاس والي او دغه کور په شاته دروازې باندې ننوځي او هلته کې څه ګوري. خو دا هلته کې اچانکه د الیسا له چغو اوازونه واوري، ولې چې هغه بوت راغلی وي. دې خاوند چې کله په کړکۍ باندې وګوري نو الیسا چراغ پرې نه رانیولی وي او لاندې ته خانې ته بوځي. دې خاوند چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات پریشانه شي. هغه دا فکر کوي چې ما له خو دغه بلا نه ښکارېږي او اخر دا ولې د الیسا د خپلې نه نیسي او لاندې بوځي. د دې خاوند تبرګۍ والي لاندې ته خانې ته راکوشي او د خپله ښځه ګوري. دا اچانک هلته کې خپله ښځه بلې تخانې کې وګوري چې یو کمپیوټر مخامخ ولاړې وي او دا پکې خپل ځان او موبایل ریکارډینګ هم ګوري. د دې خاوند دې ته خواته راشي او ډېر حیرانه شي چې هلته خو بجلي نشته او اخر دا څنګه لګېدلی دی، خو دا هلته کې یو جنریټر ګوري. دوی هلته کې خپل ملګری ډیوډ ګوري چې چا تړلی وي او د هغې حالات ډېر زیات خراب وي. دوی هغه سپړي ځان سره هلته نه بوځي، خو دوی هلته کې بیا هغه ماکس والا سړی ګوري چې راشي او هغې سره سنایپر وي او هغه الیسا ته وایي چې دا سړی پرېږده او ته په ګډا شه او هغه غواړي چې دغه ریکارډینګ زه وکړم او خلکو ته یې وښیم. الیسا سره خو څه بله لار نه وي او هغه غریبه په ګډا شي. خو دا اچانکه له ډیوډ ملګري باندې ډز وکړي او هغه مړ کړي. بیا موږ هلته کې هغه بلا ګورو چې دغه مړي ته خواته راشي. الیسا پرې ډېره زیاته خفه شي او هغه ډېرې زیاته چغې ووهي او بیا د خپل غوږونو باندې لاسونه کېږدي. خو دغه شکل والا سړی شاته نه له الیسا خاور باندې غوځار وکړي او په چاړه باندې ووهي. الیسا خاوند یې ته وایي چې دلته نه وتښتېږه. خو الیسا هغه بلا یې کتلې وي او ډېره زیاته یېرېدلې وي او په غوږونو باندې لاسونه هم ایښولي وي او کومه خبره چې د خپل خاوند وکړه هغه دا ونه اوري. خو دغه سړی یو غټ راټ راولي او الیسا له خاوند په سر کې یې واچوي، کوم باندې چې هغه مړ شي. خو الیسا چې کله دا وګوري هغه ډېره زیاته ویریږي او ډېر په منډو باندې هغه تاخانې ته بهر ته روځي او منډه کړي. دا دغه سړي نه پټېږي او له یو لرګي شاته راشي او کښېني، خو دغه سړی پرې ډز وکړي او په لاس باندې یې ولي او دا زخمي کړي او په څه طریقه باندې ځان راپاڅوي او مخامخ یو کور ته منډه کړي او هلته کې ځان پټوي. هغه شکل والا سړی هم دغه کور ته راشي او هغه الیسا پسې ګرځېږي او راپیدا کوي. خو دا چې کله هلته کې الیسا راپیدا نه کړي هغه یو ځل بیا هغه ګاډۍ روکاږي او هغې پسې ځي. خو الیسا بې شاته نه یو غټ راټ راولي او د دې په سر کې ور ومنډي. خو کله چې د مخ نه هغه شکل لاندې لړه شي موږ دلته کې ګورو چې دا بل څوک نه بلکې د دې هغه ملګری و کوم چې موږ وختي په فلم کې کتلی و. بیا الیسا په هغه ګاډۍ باندې کښېني او هلته نه تښتېږي، خو دا سړی هم هلته کې روځي او دې کې چې کوم میخونه نښتي وي دا هلته کې په دیوال په مدد باندې ځان نه وکاږي. دا ډېر دردناک منظر وي، خو دې سړي باندې څه هم ونه شي. دا خپل سنایپر راوالي او په الیسا باندې شاته نه ډز وکړي او هغه لاندې لړه کړي. په دغه ډز باندې الیسا لاندې لړه شي او دا سړی خپل سنایپر هم راوالي او هلته کې دې پسې حرکت چالو کړي. دا یو ځل بیا هغه شکل په خپل مخ باندې ولګوي او په یوټیوب باندې خپلو ملګرو سره خبرې هم کوي. خو الیسا بې شاته نه راټوپ کړي او یو بیلټ په مدد باندې دې بمبارۍ کې هغه واچي او دا سړی مړ کوي. دا تړلی ته ځان بچ کوي او ځان ته خلاصوي. خو الیسا دغه سړی پرېږدي او په آخر کې دا سړی هلته کې دا مړ کړي. الیسا هم ډېره زیاته زخمي وي او هلته کې رالړه شي او دا بیا وشه شي.